د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند هوکړه د کندوز ولایت د اوسیدونکو له پراخ هرکلي او خوښۍ سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکي او سوداګر دا پریکړه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي ودې په لور یو مهم ګام بولي. سوداګر زیاتوي دا پریکړه نه یوازې د سرحدي سیمو د امنیت لپاره مهمه ده، بلکې د سوداګرۍ، ترانزیت او دواړو لورو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. د دوی په وینا د ناامنۍ له امله د صادراتو وارداتو بهیر له ستونزو سره مخ و، خو اوس خلک هیله لري چې د پولو وضعیت عادي شي. در اکثرا در جنگ هایی که صورت میگیره مردم ملکی زیاد آسیب میبینند. به این دلیل آتش بسی که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت ایره همه مردم استقبال کردند و استقبال میکنند، به خاطر از اینکه مردم ما 4 صبایی در سایه امن نفس راحت میکشند، میخواهند که زندگیشان در سایه امن بوده باشه و در کنار خانواده خود با آرامی زندگی خود پیش ببرند. و این آتش بسی که صورت گرفته واقعا قابل استقبال است و این باعث خوشی مردم افغانستان گردیده. همدارنګه یو شمیر عام وګړي ټینګار کوي چې د اوربند عملي کېدل باید یوازې یو سیاسي اعلان نه وي، بلکې دواړه هیوادونه د اعتماد جوړونې، اقتصادي همکاریو او د خلکو د اړیکو د بیا ټینګښت لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. ما خوش هستیم از اینکه جنگ خلاص شود از مابین دو کشور، صلح پایدار باشه. دیگه جنگ تباهی را به بار میاره، آدم کشی را به بار میاره. امیدوار هستم که همیشه ما مابین هم صلح داشته باشیم. ما مردم قندوز هم خوش است، شخصا خود ما هم خوش هستیم. د اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې له څو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي سیمو په اوږدو کې ترنګلتیاوې زیاتې شوې وې چې له امله یې ګڼ شمېر عام افغانان د پاکستاني پوځ په بریدونو کې شهیدان او یا هم ټپیان شوي وو.